راجانه ځکه چې یوازې مریاري ته ټلیفون وکړم هغه بل کور ته کولی څو زیات وځي داسې نه چې خوا باده شي هېڅ خوا یې نه بدېږي هغه مشر دی او که زه مشر یم زه پوهېږم خپل کار م پوهېږي بس انشاءالله دغه دوستي به کوو او ورځو به دا کور ته به ورځو د خیره ستاسو د ټولو د هغه خوښه ده حاجي کاکا موږ خو نو د خیر د کار لپاره راغلي یو بله دا جو چې جواب مو نه کړ او خان اکا خو نو ته ښه پېژنې بله او بل ستاسو کشرۍ ورور د ده سره کار کوي ډېر ښه خلک ډېر ښه خلک دي او بل د ده یو بل کشرۍ ورور دی په خارج کې اوسېږي هلته یو ښه کاروبار کوي ښه تعلیم لري بله نو که دا یو د خیر کار دی او دا دوستي چې مابینځ کې اوسي ډېر ښه کار کوي بله او دا خو نو ښه خبره ده دا دوستي کول خو دا دی وروره چې تاسې زما په حال خبر یاست چې زه نور جایداد و سرمایه نه لرم دغه یوه لور راپاته ده نو دا داسې چاته ورکومه چې هم یو څه پیسې راکړي او هم یو سرای را جوړ چې د دا کرې دغه مخلاص ګوره حاجي صاحب تا خو داسې خبره وکړه بس وار د واره دې بیا د پیسو خبره وکړه هغه د دغه خبره ده چې ورځه ژوندی یم برې تاوه وایه څو پیسې غواړې د پیسو خبره کوه نو خان صاحب ما خو درته وویله چې زه غریب سړی یم د کرې په سرای کې پروت یم چې یو سرای را جوړ کړئ او یو څه پیسې راکړئ چې زه د لاس سرمایه کړم دغه زوی مې که څه ځوان دی مګر چندانې د خوارۍ نه دی نو بس حاجي صاحب غم مه کوه چې هر څو روپۍ دي چې هغه انشاءالله بس ستا سره به موږ دغه روپۍ تا ته موږ دررسوو څو روپۍ چې ستاسو بس دغه خلکو سره وویله بس انشاءالله هغه زموږ قبوله ده ستاسو یې کور ودان خو زه داسې ډېرې روپۍ نه غواړم بس فقط یو 15 لکه افغانۍ چې راکړئ هغه به زما د لاس سرمایه سي او یو دغه یو سرای چې را جوړ کړي چې زما ګزاره پکښې وسي دا خو حاجي صاحب ډېره ښه خبره سوه او زړه دې را خوشحاله کوي 15 لکه دې ستا بلا واخلي او بل دا دی د 15 لکه ورسره انشاءالله تعالی یو کوچناک سرای به هم درکړو چې هغه تاسو خپل یو ګزاره پکښې کوئ حاجي صاحب په دې کې خو به نو نوره خبر څه نه وي څه مشکل به نه وي یا هېڅ مشکل نشته خو ورسه کور دې سلا وکړه بیا د خیره سره شیریني راوړه زه خو خپله په کور کې سلاګوی نه لرم د کور اختیار زما دی لکه ورسه شیریني ورته راوړه خان صاحب دا زما کار ستا دا د چی شي کار دی یاره مه کوه د کشر خان کار دې وکړه یاره ته خو بده چې د کشر خان کار وسو یاره خوشحاله یم خو نور مې هم خوشحاله که خان صاحب نور نو بیا چې هغه شیریني غواړې شیریني خو به درکړم یاره حاجي صاحب بله لور نه لرې داسې خبرې څوک نه کوي کښېنه حاجي صاحب دا یو ناظر دی تا ته زه دوستي کوم د خیره په لغمان کې درته کوم ښه دوستي در کوم هلته دې بېرته استوم ناظر دی جان مبارک دې سه خیر اوسه خیر اوسه ازادي خان صاحب مبارک خان صاحب مبارک مبارک خان صاحب مبارک چې حاجي صاحب ستا مبارک شي دا خو د خیر کار دی ونیسئ بسم الله کوي مبارک 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 نو حاجي صاحب دغه یو څه روپۍ دي بله یو 2 لکه افغانۍ دي سمه دا درسره کښېږده نو زه به د خیره وه اوس به د خیر والا مخکې اجازه موږ راکړه د خیره درسره ځو حاجي صاحب انشاءالله تعالی دغه را روانې جمعې ته بیا زه یې وارې درته راځم ښه زه به هم انشاءالله د رانوې هفته کې د دسمال لپاره کار ډېر ښه لکه دا نو کار یې دې ولې راکول نو هغه جانه ما په کور کې به دې صلاح کړې وای نو کور څه صلاح غواړي نو ما د خور سره به مو صلاح کړې وای چې د یې خوښه وه نه یې دا یې صلاح نه غواړي 15 لکه روپۍ راکوي سرای را جوړوي امریکا ته یې ودوي هم به د دوی ژوند سم وي هم به زموږ ژوند سم وي نو چې هغه جانه ته هم مشر یې چې سلام وکړی ډېر ښه کار ته ګوره ته ما ته مه راشه زه په خپل کار ښه پوهېږم رمي سلقان ما يشنا نلري من
مینا ګنا نه لري آقا جان دایی څنګه چم وکړی تا څنګه چم مې وکړ څنګه چم چې وکړی ته خبر نه ورته بیا زور کړی خوا دې 15 لکه روپۍ راکړي سرای را جوړي زه 15 لکه روپۍ څه ته به وکړم زه سرای څه به وکړم ولې نو خو زما به هم ژوند سم سي ستا به هم ژوند سم سي زما خو به ژوند سم سي تا خو به زما سره صلاح کړې وای نو دا څه صلاح غواړي در څو به موږ داسې دربدر وي ګوره هغه د خارج خلک چې سبا ما واده کړي هغه پر چا نه ده چې زما سره ورته پای ژوند تېر کړي سبا هغه ځي د نور سره واده کوي نو ولې خدا به په خارج کې عیش و عشرت کوي عجبه زمانه سوه ما ته چې پلار واده راکوه ما د شرمه خبره نه سوای کولی او تو زما په مقابل کې ګډه باز کوې هغه جانه هغه یو د خارج خلک چې خارج کې ژوند کړی دی او بل تعلیم یافته چې بیا هغه ما چیرې قبلوي چې ته ما واده مې کې ولې دې نه قبلوي دا ګرده نجونې چې خارج ته وسوي دي هغو قبلې کړي کومه یې وایي را جواب کړی اکا دې دا څو کاله د دوی سره مزدور دی ستا اکا یې پېژنې هغه ما ته وویل دا ډېر ښه خلک دي او خورا سرمایهداره دي او پام کوه چې بله خبره ونه کړې که دې بله خبره کړې وه بیا زه پوه سته بس سبا دې دسمال دی هېڅ غږ به نه لرې بالا ته څونه بیا کړه ته وګوره چې خلک څونه کوښښ کوي چې خارج ته لار پیدا کړي په خارج کې دوستان پیدا کړي خارج ته ولاړ شي په خارج کې ژوند وکړي ته لا نخرې کوې ډېره بیا کړه خیر هغه جانه دا به تا ته بیا وروسته معلومه شي څه شي چې ته زما په ژوند اوس بازي کوې دا بیا تا ته وروسته زه معلومه ستا په ژوند بازۍ نه کوم ما ستا د خیر دپاره دا کار کړی دی ته پر څه چې ژاړې ژوند چې را خراب ما ستا ژوند در سم کوي خلکو ته خارج نه رسېږي زه په خپل کار ښه پوهېږم تا ته معلومه شي دا والا به غږ نه لرې ډېر بیا تله ګوره جلبې دا خبرې مه کوه دا به سبا ورځ په کلي کې رواج سي هر نجلۍ به وایي زه په خپله خوښه واده کوم دا پیغور ما نه دی خوښ چې هغه ما دا دې لکه چې د دا ډرامو ته ناست دی د دا ډرامو څخه دا سبق اخیستی دی دا ورته کښېننې د اولاد دغو نه چې کوچنۍ مې لو کړله ډوډۍ مې نه ده در کړې کالي مې نه دي در کړي بیا په دغه سرمایهدار کور ته دې ور ودوم ته لا نخرې کوې ګرسره ناشکره دا پیغور ما نه دی خوښ چې ما ته بیا هغه راکوي وایي مسکین نه دی راوت کړی ده هېڅ پیغور نه دی ولاړېږ جانه کارونه څنګه دي کارونه بس ښه دي کارونه ښه دي او دا درته وایم چې دغه ټولو در مخه چې دی به پوهېږي که نه تبریکیم درته وایم تا ته ښه ده څه چې شی د خیره د کوزدې کار دې وسو کوزدې کار This is my Kozda French. Yes, marriage. Yes, good. دا په خارج کې ډېر بډایان دي دا دغه درته وایي صحیح ده نظره تا خو ما انګلیش ژبه زده کړې ده که څنګه یا والله چې دا بډان وایي ما لکه بډان په افریقا کې کار کوي که څنګه زره چپ سه دا مېلمه دی دا راته ووایه زمریالی چې ستړي سوي خو به ډېر یاست او هلته خو به دې دقت نه کړی یا آقا جان زموږ حال د ساعت تېر دی تاسو څنګه یاست دغه